تحقیق او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګي ته راغلاست. نن شنبه د 1403 لمریز کال د زمري میاشتې 28 نیټه ده. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې اصلاحي غونډه تر سره شوه او د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې او جامعة المصطفى پوهنتون ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. زه مرتضی احمدی یم د خبرونو پایل. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې اصلاحي غونډه د ښاغلي استاد عبدالهادي مجاهد په وینا او د یاد ادارې د کارکونکو په ګډون جوړه شوه. محترم استاد مجاهد په یاد اونیزه غونډه کې د اسلام مبارک دین له نظره د خپلواکۍ د اهمیت په اړه توضیحات وړاندې کړل. نوموړي همداراز په یاد غونډه کې په نورو اړوندو موضوعاتو هم خبرې وکړې او غونډه د دعایې په ویلو سره پای ته ورسیده. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې ارشاد او دعوت ریاست د پنځشنبه په ورځ اصلاحي غونډه جوړوي چې په یاد غونډه کې پر مهمو اسلامي اخلاقي او اړوند نورو مسایلو بحث کیږي او د کابل ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر استاد رفیع الله حبیبی د جامعة المصطفى پوهنتون له مسؤلینو سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د یاد تفاهم لیک پر بنسټ به د کابل ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان د خپل لوړو زده کړو د دوام په موخه جامعة المصطفى پوهنتون ته په ځانګړي تخفیف سره شامل شي. په دې تفاهم لیک کې همداراز راغلي چې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې کارکونکي کولای شي په ځانګړي تخفیف سره د یاد پوهنتون په بیلابیلو پوهنځیو کې د ماسټرۍ دوره کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو امریت له دې وړاندې هم د یو شمېر نورو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو سره د ګډو همکاریو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.